ګرانو کتونکو د یو وخت خبره ده چې په یو ځنګل کې یو وزه کوله ګرځېده. دا ډېره بې خوفه او ډېره په بې باکۍ سره کله به هلته ولاړه کله به هلته ولاړه. نو کارګه و دا وزې ته کتل او بیا یې په ذهن کې دا سوال پیدا سو چې دا وزه خو د ځنګل کې داسې ګرځي لکه ځنګل چې د دې وي. نو بیا د وزې خواته ولاړی دا کارګه او د هغسې دا سوال وکړي چې په د ځنګل کې خو مختلف قسم ځناوران اوسیږي، په دې کې داسې ځناور هم شته چې هغه د وزې غوښه ډېره په شوق سره خوري. ته څنګه په دومره آرام سره دلته ګرځې او په زړه کې دې یو خوف هم نشته، دا څه وجه ده؟ نو دا وزې په جواب کې ورته وویلې چې زه دومره په اطمینان سره په دې ګرځم چې ما په ژوند کې یو ډېره غټه نیکي کړې ده او د هغه صله اوس ماته رامیلاویږي. نو کارګه ورته وویلې چې زه پوه نه شوم، ته ماته د دې لږ وضاحت وکړه. نو وزې ورته وویلې چې په وخت کې یو شیرني وله، د هغې 2 بچان وو، دا مور یې مړه سوله او 2 بچان یې پاته سو. نو د 2 بچان ته ما خپلې شیدې ورکې او بیا هم دا د ځان سره راغټ کو. دا 2 بچان چې اوس د شیر د غټ سلو، نو دوی په ګرد ځنګل کې دا اعلان وکړي چې دا وزه زموږ مور ده او دا وزې ته کار چا په غلط نظر وکتل دغه به خیر نه وي. نو لحاظه د ځنګل چې ټول خطرناکه ځناور دي دا خو ماته کتلی هم نسی او د باقي ځناور خو سوال هم نه پیدا کېږي چې ماته د نقصان را ورسوي. نو دا خبرې چې کارګه واورېدې دی ډېر حیران سو او په زړه کې دا حسد پیدا سو چې کاشکې دا نیکي ما کړې وای نو زه به هم دا رقم کوله په ځنګل کې ګرځېدلی او دغه ځایګه یې څه دا کارګه راوالتی. کارګه چې والتی ډېر په اسمان کې لوړ وختی، شاوخوا چې وکتل په دریا کې یو مژک ډوبېدی. دله د وزې د نیکي خبرې په یاد ورغلې او ځان سره سوچ وکړي چې وزې خو هم نیکي کړې وه، راسه ته هم دا مژک بچاو که کیدای شي بیا تا ته هم د دې پل میلاو سي. نو دا کارګه د مژکو خواته رالی، مژک یې د اوبو سره راوکښي او پر یو ډبره باندې کښېږدوي. مژک نون خیشت ولو او د بېهوشي په حالت کې و. دا کارګه خپل وزرونه پر مژک واچول چې مژک لږ تود سي. مژک لږ په هوښ کې رالی خو نون زیات و. نو آهسته آهسته د کارګه وزرونه خوړل شروع کړلو. کارګه دا سوچ و چې دا مژک آهسته آهسته تودېږي، دی به برابر سي. نو لږ ټیم تیر سو، کارګه چې دا وکتل چې مژک بالکل اوس وچ سوی دی او اوس لږ سره شوري هم دی جن لیرې سو. مژک چې کارګه ویل دی په میدان سلو او خپلې غارې خواته ولاړی. کارګه د ځان سره سوچ وکړي چې دا مژک خو ما بچاو کوي، اوس به د دې پل ماته ضرور میلاویږي. کارګه چې د التلو کوشش کوي دی نسو التلی، ولې د ده وزرونه ټول مژک خوړلي وو. په دغه ټیم کې اتفاقاً وزه هم در دا لارې سره تېرېدله. هغه چې کارګه ویل دی، کارګه ته یې وویلې چې ته ولې نسې هلتی، بار ته والځې او برته پر مځکه ونښلېږې. نو کارګه ورته وویلې چې دا ټوله ستا د لاسه، تا ماته د نیکۍ کیسه وکړله، ستا د کیسې بعد ما د مژک په داسې په دریا کې مړ کېدی ما بچاو کوي او اوس دا مژک زما وزرونه راوخوړل او ما ته خو د هغه نیکۍ هېڅ پل هم نسو میلاو، هېڅ ګټې هم نسو میلاو، تا ته خو دومره غټه میلاو سوه، دا زما سره ولې داسې وسو؟ نو وزې ورته وویلې نیکي چې د چا سره کوې اول به دغه نسل ته ګورې. ما د شیر د بچانو سره نیکي وکړه او تا د مژک سره نیکي وکړه. د شیر د بچانو په فطرت کې وفا ده، جبکې د مژک په فطرت کې جفا ده. هغه به همیشه ستا احسان نه مني، جبکې شیر چې ما راغټ کړي هغه به در مرګه زما احسان مني. نو ګرانو کتونکو د دې څخه موږ دا سبق اخیستی سو چې هر وخت په ژوند کې موږ تاسو د چا سره نیکي کوو، د دې سړي سره باید چې نیکي وکړو چې هغه سبا زموږ تاسو نیکي ومني او موږ تاسو ته نقصان نه راورسوي. نو نیکي همیشه د داسې سړي سره وکړو چې پر هغه باندې هغه نیکي معلومه وي او هغه ستا په کامیابي باندې خوشحاله کیږي او ستا په ناکامي باندې غمجنه کیږي. هغه ستا سره په هر خواشني په هر خوشحالي کې شامله کیږي او تا ته هېڅکله هم نقصان نه درسوي. نو د دا کیسې څخه موږ دا سبق زده کړي
چې نیکي د داسې سړي سره کوئ چې پر هغه باندې ایمان مې ایښی. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه خوند درکړي. د هغه رقم مزیداره کیسو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. وسلام.